یوازې د پکتیکا په برمل ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته 12 میلیونه او 9,55,000 افغانۍ مالي زیان اړولی دی. دا شمیرې په دې وروستیو کې د پکتیکا د ځایي سرچینو لخوا خپرې شوي دي. پاکستاني جنګي الوتکو د پنجشنبې په شپه د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه او په کابل او پکتیکا یې بمبارونه ترسره کړل چې له سختو غبرګونونو سره مخ شول. بل پلو زلمي خلیلزاد ویلي پر کابل د پاکستان وروستي هوایي بریدونه چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان TTP مشر یې په نښه کړی ناکام ثابت شوی دی. خلیلزاد په خپل اکس پاڼه لیکلي چې هغه څوک چې پاکستان د خپل د برید موخه بللي په کابل کې موجود نه و. نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د پوځي بریدونو پر ځای د ډیپلوماسۍ له لارې د TTP له ډلې سره د خبرو اوربند هڅه وکړي. خلیلزاد زیاته کړې که د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان اوس هم په واک کې وای ښایي د TTP له ډلې سره شخړه وختي حل شوې وای.